یوه ورځ به درته معلومه شي چې تا له اړتیا ډېر فکر کوو، له اړتیاو ډېر وېرېدلی وې او دومره د ځان په اندېښنو کې ستړی کړی و لکه هر څه چې یوازې ستا په لاس کې وي. ته به د هرې ستونزې د حل لپاره په فکرونو کې ډوب وې، خو نه په دې پوهېدې چې د ټولو چارو سمبالونکی یوازې الله تعالی دی. وروسته به وخت تیر شي، پردې به پورته شي او د الله جل جلاله حکمت به درته ښکاره شي. هغه وخت به له خپل ځان سره ووایې کاشکې مې پر خپل رب ډېر باور کړی وی. بیا به پوه شي چې کومه دروازه چې درته بنده شوې وه ستا د خیر لپاره وه او کوم کار چې نه ترسره کېده په هغه کې هم حکمت پټ و. نو زړه مه خفه کوه او یوازې پر الله تعالی باور ولره، ځکه د خیر پالونکی رب د خپل بنده لپاره له خیر پرته بل څه نه ټاکي.